حامیم دغه کتاب نازلېدل د برلاسی او د حکمت د خاوند خدای لخوا دی. مونږ زمکه او اسمانونه او ټول هغه شیان چې د هغو په منځ کې دي په حق او د وی خاص مودې لټاکلو سره پیدا کړی دي. خو دغه کافران له هغه حقیقت څخه مخ اړوونکي دي چې دوی ته د هغه اخطار ورکړ شوی دی. ای پیغمبره دوی ته وایي آیا تاسو کله په غړېدلو سترګو لیدلی دي چې هغه موجودات څه دي چې تاسو له خدای پرته هغه بولئ؟ لکشان ما ته راوخی چې په زمکه کې هغوی څه پیدا کړی دي یا د اسمانونو په هستونه او تدبیر کې د هغو څه برخه ده. د دې قران نمخ کې کوم راغلی کتاب یا د علم څه نه خانه کې د دغه عقیدو په اثبات کې تاسو سره وینو هغه راوړی کې تاسو ریښتونی یې. خانو له هغه چانه به زیات گمراه شو انسان بل څوک وی چې له الله نه پرته هغه موجودات وبلی چې تر قیامت پورې د هغه د دعاګانو جواب نشي ورکولای بلکې د خپل پیروانو له عبادت څخه به خبره دي. او کله چې ټول انسانان را غون کړی شي په هغه وخت کې به هغه یعنی باطل معبودان د خپل بلونکو دښمنان او د هغه له عبادت نه به منکران وي. دوی ته چې کله زموږ روخانه څرګند آیاتونه ورول کیږي او حق مخه ته راځي نو دغه کافران د هغه په باب وایي چې دا خو څرګندې کوډي دي. دوی دا وایي چې پیغمبر دا خپل ځان جوړ کړی دی. دوی ته وایي کما دا قران له ځان جوړ کړی وي نو تاسو به ما د خدای له نیونې څخه هیڅ نه شي جوړولای. کومې خبرې چې تاسو جوړوي الله ور باندې خپوهیږي. زما استاد په منځ کې همغه د شاهدی ویلو بیخي کافی ده او هغه ډیر بخونکی او خورا مهربان ده. دوی ته وایي زه خو کوم به سابقه پیغمبر نه یم. زه نه پوهیږم چې سبا له تاسو سره څه کیدونکې دي او له ما سره څه کیدونکې دي. زه خو صرف د هغه واهی پیروي کوم چې ما تر علی ګل کیږي او زه له یو څرګند کاره متوجه کوونکی څخه پرته بل څه نه یم. ای پیغمبره دوی ته وایي آیا تاسو کله په دې کې فکر کړی دی چې کله کلام د الله لخواوي او تاسو ترنه انکار وکړ نو تاسو عاقبت به څه وي؟ او د همدې په څیر یو کلام باندې خود بنی اسرائیل یو شاهدی هم ویل ده. هغه ایمان راوړ او تاسو په خپل غرور کې وغورځیدلې. بشکه چې الله ظالم قوم ته هدایت نه کوي. کوم خلکو چې لمنلو نه انکار کړی دی هغوی له مؤمنانو په باب وایي چې کله دغه کتاب منل کوم ښه کار وای نو دغه خلک په دې معاملې کې لمونږ نه نشول مخکې کېدای. څنګه چې دوی له هغه نه هدایت ونه موند لدې کبل اوس به دوی ارومرو وایي چې دا قران خو زاړه دروغ دي. په داسې حال کې چې د قران مخکې د موسی کتاب د لارښود او رحمت په توګه راغلی دی او دا کتاب په عربي ژبه کې د هغه تصدیق کوونکی راغلی دی ترڅو چې ظالمانو ته اخطار ورکړي او د خیر کړنلارې غوړه کوونکو ته زیری ورکړي. په باوري ډول کوم کسانو چې ویل یوازې الله زموږ پروردگار دی بیا ور باندې ټینګ پاتې شول د هغو لپاره نه څه ویره شته او نه به هغوی غمجن وي. ټول دغه خلک جنت ته تلونکي دي چې هلته به هغوی د تل لپاره اوسېږي د خپل هغو عملونو په مکافات کې چې هغوی په دنیا کې کول. مونږ انسان ته هدایت وکړ چې هغه خپل پلار او مور سره غوړه سلوک وکړي. د هغه مور کړهو غاله هغه په ګیړه کې وساته او د کړهو په غاللو سره هغه وزیګاو او د هغه په حمل او تی ورکولو کې ډیر شمیاشتي ولګیدي تر دې پورې چې هغه کله د خپل قوت سنت ورسید او د سلويختو کړونو شونو هغه ویل ای زما رب ما ته توفیق راکړه چې زستا د هغو نعمتونو شکر ادا کړم چې تا ما ته او زما مور او پلار ته ورکړي او دا سې نیک عمل وکړم چې په هغه سره ته راضي کیږي او زما اولاده هم نیکان کړه ما بیغم کړه. زستا حضور ته توبه کوم او له فرمان منونکو یعنی مسلمانانو بندگانو څخه یم. له دغه ډول خلکو څخه موږ د هغو ډیر ښه عملونه قبلو او د هغو له بدایو څخه تیریو. دوی به په جنتیانو کې شامل وي د هغې رښتیاني وعده سره سم چې له هغو سره کی او هغه څوک چې مور او پلار ته ویل اوف یعنی کراهت او قباحت دی وی پرتاسي. تاسو مال دینه ډاروي چې زبل مرګ ورسته بیا له قبر څخه راوېستل شم.
په داسې حال کې چې لمانه مخکې ډیر نسلونه تیر شوي دي له هغونه خو هیڅ یو هم بیرته رانغی مور او پلار الله ته په فریاد کولو وایي کم بخته ومنه د الله وعده رښتیا ده خو هغه وایي دا ټول د تیرو وختونو زړې افسانې دي دا هغه خلک دي چې د خدای د عذاب فیصله ور باندې تطبیق شوې ده له دوی نه مخکې چې د پیریانو او انسانانو کومې ډلې د همدې ډول کړنلارې خاوندان تیر شوي دي په همغوی کې به دوی هم شامل وي بهشکه دوی په زیان کې اخته کیدونکي خلک دي د دواړو ډلو نه د هر یوې درجه د حقوق د کړو وړو په لحاظ سره دي ترڅو چې الله د حقوق د کړو پوره بشپړه بدله حقوق ته ورکړي پر حقوق به هیڅ کله ظلم نه کړی شي بیا کله چې دغه کافران د دوزخ ورته وړاندې کړی شي نو دوی ته به ویل شي تاسو خپل برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او تاسو د حقوق خوند واخیست نو کوم تکبر چې تاسو په ځمکه کې په ناحق وکړ او کوم نافرمانی چې تاسو وکړي د حقوق په مجازات کې بنن تاسو ته د ذلت عذاب درکړی شي دوی ته لکشان د عادیانو د ورور هود قصه واوروه کله چې هغه په احقاف کې خپل قوم ته خبرداري ورکړي او دغه څه خبرداري ورکوونکي له هغه نه مخکې هم تیر شویو له هغه نه وروسته هم راغله چې له الله نه پرته د هیڅ چا بندگی مکوي زستاسه په حق کې دی ویلو یا هولناکي ورځ له عذاب نه ویره لرم وی ویل آیت د دې لپاره راغلی چې مونږ تیر باسي له خپل معبودانو څخه مو واړوي خنو را ول خپل هغه عذاب دي چې تل هغه څخه مونږ ویروي که واقعا تریختونه یې ویل چې د دې علم خل الله سره ده زه صرف هغه پیغام تاسو ته رسوم چې زه هغه سره لېګل شوی او زه تاسو یو داسې قوم ګورم چې جهالت غوړه کوي بیا کله چې هغوی د خپل ناوونو خواته هغه عذاب راتونکي ولید نو ویل دا وریزه د چې موږ ته باران راوړي نه بلکې دا همغه شی دی چې د هغه لپاره تاسو ګیړه کوله دا د باد طوفان دی چې په هغه کې دردناک عذاب را روان دی د خپل پروردگار په حکم سره به هر شی تباه کړي په پای کې د هغو حالت دا شو چې د هغو له استوګنځونو پرته هلته نور هیڅ په نظر نه راتل په دې ډول د مجرمانو قوم ته مونږ مجازات ورکو بهشکه هغوی ته مونږ په داسې چیزونو کې قوت او طاقت ورکړی و چې تاسو ته مونږ نه دی درکړی هغوی ته مونږ وګونه یعنی اوریدنه سترګې یعنی لیدنه او اندېښمن زړونه هر څه ورکړیو خو نه وګونه د هغو په کار راغلل نه سترګې نه زړونه ځکه چې هغوی د الله له آیاتونو څخه انکار کاوه او هغوی په همغه عذاب کې راګیر شول چې په هغه پورې ملنډي وهلې ستاسو په شاوخوا سیمو کې مونږ ډیر کلی هلاک کړي دي مونږ د خپل آیاتونو په لګلو سره بیا په بیلا بیلو ډولونو سره هغوی وپوهول خای چې هغوی د حق لارې ته راوګرځي نو ولی هغه موجودات له هغه سره مرسته ونکړه چې هغه له الله نه پرته هغه الله ته د نږدې کېدو وسیله ګڼل په خدای سره نیولیو بلکې هغه خلک دوی نه ورک شول او داود هغه د دروغ او د هغه ساختګي عقیدو پای چې هغه له ځانه جوړې کړې وي او هغه پیخه هم د یادونه وړه د کله چې موږ د پیریانو یو ډله ستا خواته راغوستې و ترڅو چې قران واوري کله چې هغه ځای ته ورسېدل چې هلته تا قران لوست نو هغه په خپل منځو کې سره وویل چوپ شي بیا کله چې هغه وروستل شو نو دوی خبردارون کې د خپل قوم لوري ته ستانه شول هغه خپل قوم ته ورتلو سره وویل ای زمون قومه مونږ یو کتاب اوریدلای دی چې له موسی نه ورسته نازل کړای شوی دی تصدیقونکی دی د هغو کتابونو چې له دینه مخکې راغلي دي لارښوونه کوي د حق او سم لارې خواته ای زمون قومه د الله خواته د بلون کی بلنه قبول کړئ او پر هغه باندې ایمان راوړئ الله به تاسو له ګناهونو څخه در تیر شي او تاسو بل درناک عذاب نه وژغوري او څوک چې د الله د بلون کی خبره ونه مني هغه نه په خپل پزماکه کې څه قوت لري چې الله به وسې کړی او نه د هغه داسې لا تړ سرپرستان شته چې له الله نه هغه وژغوري دغه چې خلک په څرګنده گمراهۍ کې غورځېدلې دي او آیا دوی دې ته فکر نه کوي چې کوم خدای چې دغه اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي او د هغو په پیدا کولو ستومان نشو هغه ارومرو په دې قادر دی چې مړی را ژوندې کړي
ولینه بشکه هغه پر هر څه باندې کوم ورځ چې دغه کافرانو اورته وړاندې کړی شي په هغه وخت کې بل هغونه پښتنه وشي آیا دا حق نه دی دوی به وایي ولینه زمون په پروردگار قسم دی دا پر اختیار سره حق دی الله به وایي خنو اوس د خپل هغه انکار په بدل کې چې تاسو کاوه د عذاب خوند وڅکئ نو ای پیغمبره هڅه صبر وکړه لکه چې اولو العزم یعنی د ټینګ ارادي خاوندو پیغمبرانو صبر کړل او د دوی په باب بیړه مکوه کوم ورځ چې دوی هغه څه ویني چې دوی ترنه ویرول کیږي نو دوی ته به داسې ښکارا شي لکه چې په دنیا کې د ورځې لیو ساعت نه زیاته استوګنه نه ده کړې دا قران پندرسونه ده نو آیا لنا فرمانو کسانو څخه پرته به بل څوک هلاک شي